بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحبیب یوسف زایم سات په چوپړ کې کچېرې زموږ چینل تاسو نوې سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ سبسکرایب وکړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوې ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ. اوس راځو په سم افس یعنی اخر کې اس ده. مخکې سم اف باندې کار کو به مثلا اوس چک اوس سم افس باندې کار کو. دلته تاسو زه فقط تاسو ته لاجیک خیم چې سره کوم باید تاسو کار وکړئ. دا مثال هر فنکشن ډیر زیات کارونه کوي. د سنه چې مثال دلته مساوي دا د دې سره جمع کو یا دا وکړه نو په دې باندې ده. مخکې موږ سم اف کې ویل چې د دې پروینس باندې ټوټل وباس. اوس راځو په سم افس کې وایو مساوي سم افس. مخکې اف اوس اخره کې اسم سره اضافه کو. پاره کې مخکې اول کریټیریا و او اخره کې رینج. موږ یو کریټیریا ورکولای شو کریټیریا رینج. په دې کې موږ کولای شو چې زیات کریټیریا رینجونه ورکو. اوس راځم ورته سم مثال چک ټوټل سم کا او راځم ورته چې کریټیریا دا او بیا راځم چې مشخص د کریټیریا رینج. په دې رینج کې کریټیریا څه ده مثال دا ده د دې سره مساوي وي کنه. مثال په دې رینج کې د ټوټل ماته وباسه د دې ټوټل سم راته راوباسه. په دې کې چې مثال زابل وي د زابل د لپاره مثلا ټوټل رینج راوباسه. دا انټر کومه د دې د دانی سم او لاندې راکاږم مساوي. اوس که زه ورته چې الټ مساوي ګوره مثال دغه ټوټل راته څه کوته چې مساوي سم شروع کوم ورته چې کم کالم ده د مثال ګوره دلته ډی ده دا ګوره ډی ده په دې شکل سره انټر کوم. اوس ګوره ان شی ټوټل راووتو. دا یو طریقه شو. بل موږ غواړو چې د مثال دلته راځو د هر کال لپاره مثال یو ټوټل راو باسو ورته چې مثال مساوي سم دا د دې مینونه وکم چې یو تاسو آشنا شئ چې کوم ځینه کېږي. ورته سم دلته راځم ورته چې سم افس مثال سم افس ته ورشه دا ده. مثال راغی رینج ټوټل رینج دا ده او کریټیریا مثال په دې ډیټ کې دا او دلته ورته چې کریټیریا څه ده رینج مو ورته ورکړ. ورته چې کریټیریا د دې نه کوچنی وي د دې تاریخ نه دا تاریخ ورکوم ورته چې د دې نه کوچنی وي انټر کوم. دلته ټوټل صفر راغی مثال د دې نه کوچنی وي. په دې شکل کې ګوره دا دلته موږ ټوټل صفر راوستو. نو دلته ګوره کریټیریا یو دغه فرق لري یا فنکشن کې هغه فرق کوي چې مثال ته زید دلته ورته لیکي چې فنکشن نو بیا دې نه فنکشن نیسي. نو زه راځم دغه کار ګوره دې فرمول ته ګوره دغه فرمول د دې لاندې دپاره بیا وکړم. ورته چې مساوي سم افس مې ونیو. بیا ورته چې رینج دا بیا ورته چې کامه کریټیریا دا او بیا ورته چې کامه او دلته نیسم چې لیزدن یا لیزدن به ونیسم چې هلته پاس لیزدن نیول شوی ده او انټ علامه به سره ورکړم او ورته وایم چې M3 چې دا موږ ته نتیجه راکوي که نه. وګوره دې موږ ته نتیجه راکړه. په دې ځکه چې تاسو فرمول کله کاروئ نو دلته دا سمبول په دغه کې نیسئ ډبل کوټیشن کې به نیسئ بیا به د انډ علامه ورکوئ. د انډ سره یعنې دا به ورسره کانکیټ کوئ. که کانکیټ نه کوئ نو دلته خو دې اتومات راسن کانکیټ کړی دلته فنکشن. که زه راشم همدا دلته ورته چې کوټیشن سنګل ډبل کوټیشن او دا کوټیشن ته نه پاکم نو انټر کم. وګورئ نو دا یې ماته نتیجه راکړه. مثال دا د هر کال ټوټل شو. اوس که ورته چې مساوي الټ مساوي انټر مثال د دې ټوټل ته نتیجه شوه چې مثال د هر کال په حساب باندې موږ ته دا نتیجه راکړه. اوس که زه دلته راشم او ورته وایم چې لیس دین اور ایکول ټو نو د دې کې به یو څه تغییر راشي په دې شکل سره less than or equal to
نو په دې شکل به یو څه تغییر په دې کې راشي. نو اوس راځو چې مثال دوه کنډیشن موږ څنګه ورکوو، مثال دوه کریټیریا موږ څنګه ورکوو ورته، مثال چې دا که چېرته دا او دا و. دلته یو شی ته موږ متوجه شو باید ګورو دلته په دې حالت کې مثال کالټ مساوي ووهو دا ټوټل زیات راځي. ولې زیات راځي؟ دلته موږ چې لیز د دې نه مثال دا صحیح ده په کال کې، او ورته وایو چې مثال که لیز د دې نه په دې کې دا 2014 او دا ټول پکې جمع کېږي. که غواړو چې مثال دا د تاریخ د هر کال مثال جدا تاریخ په حساب راوباسي، نو په دې شکل کې به زه دا ویډیو پاوز کړم تر څو چې دا تاریخ زه واچوم او بیا د سر نه کمنټس پې اجرا کړو. دلته مو پکې اوس سار ډیټ او اینډ ډیټ د جنوري نه تر دغه پورې اضافه کړو. دا مثال اینډ ایئر، سټارټ ایئر، اینډ ایئر، دا شو دا سټارټ ایئر شو، دا مو سټارټ ایئر شو، هغه مو اینډ ایئر شو، دا بای ایئر، ټوټل دا ایئر شو، دا بای ایئر. اوس راځو ګوره دلته دا خو اینډ دې ته راغی که نه، ورته بیا لیکو سر نه مساوي سم افس. دلته ورته وایم چې اول وایي ټوټل رینج، د ټوټل رینج چې دا ده، بیا ورته وایم کاما، بیا کریټیریا رینج دا ده، بیا ورته وایم چې په دې کې د لوی وي د لوی او مساوي وي د ام دوه نه دوه سره M2 مثال دا د سټارټ ایئر چې د M2 او بیا ورته وایم چې همدغه رینج د کریټیریا بیا سلیکټ کوم، بیا راځم ورته وایم چې لیس دین اور ایکوال ټو اینډ علامه N2 دا انټر کومه. ګوره دلته دا د دې ریزلټ نتیجه رااله. که اوس دا ډبل کلیک کړم دلته راشم دا ډیلیټ کوم، ورته وایم چې الټ مساوي اوس مثال ورته چې مساوي دا ټوټل د دې سره، نو دا ترو یعنی دا نتیجه صحیح شو. د دوه تاریخونو منځ کې د یو کال مثال که څومره ډیټا وي تاسو کولی شئ چې بیټوین د دغه تاریخ سره سم کړئ. داسې نه ده چې مثال دا تاریخ د دې ترمنځ ده. زه ورته وایم چې حتی دغه زه 2020 کومه، دلته راځم ورته وایم چې 2020 انټر کا راسن ګوره دغه ټوټل دلته راووته، دلته دا ټوټل او دا ټوټل سره مساوي کړي دلته راووته. تاسو بل تاریخ هم ورکولی شئ، مثال 2013 دا 2013 په دې شکل سره. اوس دلته موږ یو بله طریقه هم کولی شو چې د سم اف دپاره یې استعمالی شو او سم دپاره یې استعمالولی شو. که زه راشم دلته ورته وایم چې دلته سلیکټ کړم، بیا راشم ډیټا ته او ډیټا والیډیشن ته. ډیټا والیډیشن دلته ورته وایم چې لیس ډیټا والیډیشن وروسته وایو، تر اوسه په دې باندې کار نه ده کړی، نو لیس دغه لیس به زه ونیسم تر دې ځای پورې او بیا به اوکې کړم. اوکې ګوره دلته د رنګ به ورکړم چې دا ماته ښکاره شي، داسې یو رنګ به ورکړم. که دلته وګورئ دا لیس دغه راغی د ولایتو. دلته ورته لاندې لیکم چې سم اف دا لکه سم اف باندې اف هم کولی شئ استعمال کړئ. اوس اول به سم اف استعمال کړم چې پوه شئ. سم اف رینج، اوس ګوره دلته اول رینج دپاره پوښتنه کوي سم اف کې، بیا وایي چې کریټیریا یې مثال څه شی دی دا ورته نیسم، او بیا راځم ورته وایم چې سم رینج، په دې کې رینج دا کلوز کومه انټر، د دې دا فارمت نمبر تاړومه، د برسګمن دا نمبر تاړوم، دلته راځم ورته سلیکټ کوم چې مثال زابل. ګورئ دا زابل یعنې ټوټل دی که نه، که هر ولایت تاسو سلیکټ کړئ د همغې ټوټل د ننګرهار یعنې ټوټل دی که نه، دا ډاینامیک لکه په ډاینامیک شکل باندې. اوس مثال زه همدغه سم افس باندې کوم، ورته وایم چې مساوي سم افس په دې باندې کار کوم. ګوره دلته اول سم رینج اخلي، هغه هلته اول کریټیریا یې اخیسته په سم اف کې، په دې کې دا رینج نیسم، بیا ورته وایم چې کریټیریا رینج دا، او بیا راځم ورته وایم چې کریټیریا مساوي د دې سره، نو قوس باندې انټر کوم. یعنې شکل په هغې کې چې کار وکړو په دې کې موږ هم کولی شو. لکه دلته وګورئ قندهار، دلته وګورئ کندهار، یعنې مثلا
یعنی نتیجه. دا مثال بله طریقه وه. دلته دا فنکشن تاسو که څومره پریکټس وکړئ، څومره مثال فکر وکړئ، هغومره پکې پوهیږئ او هغه نالج هم زیاتیږي. اوس همدغه زه راځم مثال د نتیجه د شاګردانو دلته یو ټیبل ما جوړ کړی ده چې دا د نتیجه د شاګردانو دپاره. مثال دلته زه ورته وایم چې مساوي سم افس زه اوله په سټاټیک شکل کوم، بیا په ډاینامیک شکل باندې کوم. سم رینج مثال د دا ده، دا مې بلاک. بیا راځم ورته وایم چې کریټیریا مثال دا ده، دا کریټیریا شوه. او ورته وایم چې دا د کریټیریا د شپېتو نه دغه جګی شپېته. بیا راځم ورته دا کریټیریا دا نیسم، دا کریټیریا. بیا دا ورته وایم چې مثال د شپېتو نه پورته نمبر. بیا راځم دا درېیمه کریټیریا نیسم، یعنی درې کریټیریا. مخکې موږ دوه کریټیریا ورکړه، اوس درې کریټیریا په دې کې. موږ زیات کریټیریا تاسو کولی شئ چې ورکړئ. دا ډېره ښکلې فنکشن ده چې مثال تاسو کولی شئ چې ښه نتیجه ترې لاسته راوړئ. دلته اوس وایي چې نتیجه را نه کړه. ولې را نه کړه؟ چې دا به زه په کوټیشن کې ونیسم. دلته به راشم، بیا به دا کوټیشن کې ونیسم په دې شکل سره، او دا به بیا په دې شکل سره په کوټیشن کې ونیسم. دلته متوجه یاست، انټر کوئ. ګوره اوس ماته نتیجه راکړه چې مثال په دې کې څوک ګوره شپېتو نه څو جګ دي؟ درې کسان دي چې د دې نمرې د شپېتو نه جګې دي په درې واړه مضمونه کې. ګوره درې واړه کریټیریا باید د شپېتو نه جګې. تاسو کولی شئ چې یو 50 نه جګې کړئ، یو د 40 نه جګې کړئ په دې شکل. دا مو سټاټیک طریقې باندې وکړو. اوس راځو همدغه فورمول به زه کاپي کړم، ډاینامیک ته به یې واړم. کاپي انټر به یې کړم. دلته به راشم ورته وایم چې پیسټ. په دې کې چې زه پیسټ کړم دیز ته به راشم چې ورته به ووایم چې دا انټ علامه به ورکړم ورته، او بیا به دا سیل ونیسم. صحیح. اوس به زه همدا کاپي کړم، دلته به راشم، دا به کاپي کړم او دا شپېته به دیز نه لرې کړم، دا به دلته پیسټ کړم. کریټیریا تاسو ډېر ورکولی شئ، داسې نه ده چې مثال همدغه 3 یا 4 کریټیریا ورکوئ. بیا ورته وایم چې پیسټ انټر به یې کړم. ګوره 0. زه ورته وایم چې شپېته، یعنی عین نتیجه شوه که نه. خو د دې ښه واله دا ده چې ورته وایم چې 50 د 50 نه پورته، یا ورته وایم چې د 2 شپېتو نه پورته، یا ورته وایم چې د 58 نه پورته. په دغه شکل سره دا ډاینامیک شکل په دې دا سم اف فورمولا. یعنی زما خو ډېره خوښه ده چې مثلا زه زیاتره کارومه ده، ځکه د دې د مکتبونو دپاره هم ښه ده. مثال په دې کې تاسو کولی شئ چې مثال څومره ناکام دي، بیا وروسته به کاونټ اف او دې شیانو باندې کار کوو چې مثال هغه نمبر راته وښیي. مثال همدا سم اف بیا هم هلته کار کوو، دا فنکشن به کارېږي، داسې یو بل سره به کار کېږي. خو دلته اول تاسو د هر یو فنکشن په لاجیک باندې زه ځان ته پوه کوم چې مثال ځان ته هر فنکشن په لاجیک پوه شئ، پس د هغې نه بیا بل فنکشن ته ورشو. نو دا د اف اس فنکشن سم اف اس فنکشن وه چې تاسو ته ما د دې لاجیک او طریقې وښودې، پارامترونه مثال یا کریټیریا، مختلف کریټیریا تاسو ورکولی شئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه وي نو لایک یې کړئ، او که څه کمنټس او وړاندیز لرئ نو په کمنټس برخه کې خپل وړاندیز ولیکئ د دې ټریننګ د ښه والي دپاره. او که دا چینل هم نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ دا چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکون کلیک کړئ تاسو ته د نوي ویډیوګانو څخه به خبر اوسئ. او دغه ویډیوګانې د نور سره هم شریک کړئ چې یو څه ترې زده کړي، او په دعاګانو کې ما یاد ساتئ.